ورځ د یو ملا متعلق راته چا ووی وی چې هغه وایي چې صدام حسین جواب مې ورولېږلو مالدازان د روح په کار دی او که نه په دې مې پوه کړه ټیکه ټیکه به دې کړ که د صدام حسین خلاف دې وخت کې دې غلطه خوله وخوځوله ژبه به درنه غوسه کړه صدام حسین فیل کېده بیا به په ځمکې په سر باندې تاسو د اسلام نامه نه هلوي تاسو به ټول عمر د امریکې پیټوان یئ او ټول عمر به د امریکې ټټوان یئ او امریکا به در باندې سوره ګرځي صدام حسین اب پرون وی چې انشاءالله چې میدانی جنگ شروع شي نو برش صاحب په خپلو مړو وړو به ستړی شي امریکې ته خو که تا کې ایمان وي نو را میدان ته شه کرامت بعد الموت حق دے دا زمون ایمان دے او زمون عقیدہ دا چنن د صدام حسین پملا باندے شیخ عبدالقادر جیلانی جنگی کی لگیا دے نن د صدام حسین پملا امام ابو حنیفہ جنگی کی لگیا دے د عراق نا بل ورځ یو ډاکټر راغلی قرآن یې راته وخوړو چې صدام حسین وی چې ما امریکې ته وزرې والې نو ګبراوم ما د شپې خوب ولیده او رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی چې زه در سره یم چې ګبراو نه شي او ورځه کړو تاسو خیال راغی څو ورځې په بغداد باندې وریځې وې د امریکې جاز به راغلی نه و چې بیا به کورکای شوی اوس اخبار کې بم کتلی دا اخبار پیدا چې شمدید خبره زه د درې قوم سره تعلق لرم او د ټول عرب ملکونو کې زمونږ عزیزان دي هغې را روان دي روزانه راځي د امریکې په فوج باندې د ځمکې نه خاماران راووته او په سوونو فوجیانې په کیمپونو کې وخوړه څه فوټوان به تاسو اخبار کې م لیدلي حشرات الارض ورپسې راوتی او پلانې حشرات نه دي دا ورپسې الله هغه انتظام راوویستو چې کوم انتظام خدای د ابرهه سره کړی کوم خدای د فرعون سره کړی کوم خدای د نمرود سره کړی کوم خدای د قوم لوط سره کړی کوم کار خدای پاک د قوم نوح سره کړی هغه طبعی الله نن په امریکې راوستی ده خبره اوږده شوه امریکې ته کانګرس ووی چې تا خو وی چې دا د 24 ګنټو کار دی اوس خبره میاشتو ته لاړه نو د بوش تقریر وګورئ دا خوله نورم کږه شوې ده عزیزانو بله خبره مې دا کوله چې صدام حسین دی فوجونه د کویت نه وباسي نو خبره توڑ موڑ کے پیش شوی وه خبره داسې ده چې صدام دې فوج د کویت نه وباسي امریکا دې فوج د سعودي نه وباسي او اسرائیل دې فوج د بیت المقدس نه وباسي اسرائیل خو د امریکې د مور میړه دی د هغې په سر خو خبره کول نه غواړي په هغې خو 40 کاله وشو چې د فلسطین د مسلمانانو په اسرائیلو باندې بیړه تباه کړه او سپورټ یې رستو نه امریکا کوي په هغې خبر هم نه کوي خو کویت نه فوج وباسه چې د کویت کوي زه قبضه کم او په کویت کې زه اډه جوړه کم او مسلمان راته سوپر پاور جوړ نشي خبره دا ده صدام حسین په مسلمان دنیا کې یو ایټمی قوت جوړ دی امریکې دا نه برداشت کول چې یو ایټمی قوت تی په مسلمان کې جوړ شي مسلمان هغه ټول عمر خپل تالی
ساتل غواړي الله او چې د کومې مور نه یو زمری پیدا کو او امریکای لینن ته ځوان په پوزه کې اچولی. عزیزانو 10 ګیدړان ورته یو شوي دي، 10 ګیدړان، او صدام حسین زمری دی. انشاءالله چې دا 10 وړه ګیدړان به په سړو ننوځي او الله به د ده بول بالا کوي. نو زما عزیزانو نر او غیرتی دا مې دشمنم خوښي. اوس د کویت 47 ملیان دي په دې پاکستان کې، د کویت 47 هغه 47 فتوی ورکوي چې صدام حسین جارح دی، جارح دی. صدام حسین جارح نه دی، هغه پلیټ جارح دی چې کوم ستا د خولې نه ووته.